بیا دویو مسله د بدعتي ده دا ډېر تپوس زموږ نه کېږي چې د بدعتي به شاته مونځ کېږي که نه نو د هغې جواب هم ما ذکر کړی دی ځای په ځای چاته یاد دی نه بدعتي به شاته دی اولنۍ خبره اولنۍ خبره ده چې بدعت په دوه قسمه دی یو په دین کې نوی کار چې انسان کفر ته رسوي یو دا چې انسان کفر ته نه رسوي په دې کې به فرق کوي بدعتیان خو دواړه دي لکه اوس یو سړی دی مثال پې ته بیان کوم خبره به ښه واضح شي یو امام دی د جومات او هغه د دې قایل دی چې غیر الله ته د مرستې دپاره اواز کولی شي هغه غیب یا هغه مړي ته به ورته یا پلانیه مدد به ورته وایي یا پلانیه را مدد شي دا شرک دی او دی په خپل هم کوي اوس دی بدعتي هم دی او مشرک هم دی بدعتي په دې دی چې دین کې نوي مسله راوویسته او مشرک ته ځکه دا کار یې شرک دی یو امام دی چې هغه مقبرو کې په دې مړو باندې د دوی په دې قبرونو باندې تلاوت کوي او دغه ختمونه هم کوي کوم چې مړو پسې دا خلک کوي او دا رسمونه او رواجونه چې کوم معروف دي په دې کې نښتی دی دا هم بدعتي دی خو کافر نه دی مشرک نه دی خیال هم دی که نه هغه اولنی بدعتي څه دی مشرک دی دا بدعتي مشرک نه دی نو په دې اولني بدعتي پسې خو مونځ بلکل نه کېږي ځکه چې دا خپل مونځ نه کېږي دویم بدعتي دی او دې مسلې کې به تفصیل کوو یو سړی وایي چې زمونږ جومات دی پای کې امام دی بدعتي دی په داسې بدعت کې واقع دی چې کفر ته نه رسي ای زه به دپسې مونځ کولی شم که نه نو جواب دا دی که چېرته تا ته د ده په خوا کې بل جومات میلاویږي او تلو ته اساني نو بیا او هغه بدعتي نه وي نو بیا به هغه پسې منځله ځي او که جومات خوا کې نه وي یا یي ډېر لرې چې باید د تلو کې مشقت دی نو بیا به ده پسې مونځ کولی شي دغه شان ګناهګار دی حدیث کې دی اگر که لوی ګناهونه کوي لوی ګناهونه کې هر سړی واقع دی خو موږ به داسې سړی امام کوو چې ظاهري لوی ګناهونه پکې نه وي ورته داسې امام پسې ګرځي چې ګناه نه کوي کېدی شي نشي کېدی خو ته به داسې امام ګوري چې ظاهري لوی ګناهونه پکې نه لکه مثال اوس یو امام دی ګیره خرئ خو ظاهري په لوی ګناه کې واقع دی یا پنسي په ځان پسې راکاږي د ظاهري په لوی ګناه کې واقع دی یا دوکې دړکو باندې مشهور دی دی په ګناهونو کې واقع دی ظاهري یا نشې تماشې کوي ظاهري لوی ګناهونو کې واقع دی نو د ده په مقابل کې به موږ هغه امام مخکې کوو چې هغې کې دا ګناهونه نه وي خو اوس یو جومات دی چې په هغې کې داسې امام دی چې هغه په دې ګناهونو کې واقع دی اوس د سړی مانه تپوس وکړي چې په ده پسې مونځ کوم او که نه نو د دې جواب هم بلکل دقه شان دی څنګه چې د هغه بدعتي په باره کې دی کوم بدعتي چې کافر نه دی موږ دې ته دا وایو چې خوا او شا کې که نور جوماتونه وي او په هغې کې د نه تقوادار امام وي نو هغه جوماتونو ته به منزله ځي او که نه وي یا تلو کې مشقت وي نو بیا به په ده پسې به بیا شاته مونځ کوي بیا خو معذوره شوید نو مونځ پسې کېږي دا نه چې نه کېږي پسې غوره دا دی چې انسان په یو تقوادار او پرهیزګار انسان پسې مونځ وکړي او دا فرق به تاسو محسوس کړی او چېرته به محسوس هم کوي چې څومره ستا امام تقواداري دومره به تا له مونځ خوند درکوي ته چې کله هم په امام پسې شاته ودرېږي او د مونځ دله ډېر خوند درکوو او په دې مانځه کې خشوع وه او عجزي ده پکې راتله ډېره او زړه دې کېږي چې دا مونځ اوږد شوی او د جومات نه د وتو زړه دې نه کېږي پوه شي چې د امام ستا تقوادار دی کله په امام پسې سړی ودرېږي سړی وایي اوس دی به کله سلام ګرځوي چې زه وځم دې جومات نه نو د امام د ګناهونه او د امام تقوا د دې هم اثر وي او ډېر زیات اثر وي لږ نه اوس ته جومات ته ننوتې امام سلام وګرځو چې مخې را وګرځوي هغه غولی منډو دواړه پاک کړي نه ګیرې شتې او نه برید شتې نو ستا د زړه څه وایي تا نه زه تپوس کوم ستا د زړه څه وایي خفه شي سړی د ده به ګوره په خپله ګیره نه وي د دې مقتدي خو بیا هم زړه خفه شي چې یاره د ده وی په خپله خو دی هم صفا دی خو چې د امام یې ولیدو چې یاره ده هم ګیره صفا کړې ده دی نه ده خوښه د دلیل دی په دې باندې چې انسان دا خبره محسوسوي چې زما دا امام تقوادار دی او که بېدینه دی اوس ته په امام پسې شاته مونځ کې
او ته هغه ته وګورې پنسي په ګیټو له پاسه پرتې ستا دا زړه به دړوږي چېرې ده ته اوس د امام دی ده ته د اوسه پورې دا مسله نه ده معلومه چې په ګیټو باندې له پاسه پنسي ساتل او دې نه کته ساتل د ګناه کبیره ده او زه پسې شاته لمونځ کوو یا یو جومات ته ورننوتی و هغه سړی دې په امامتۍ باندې ولیدو چې لږ ساعت مخکې ډمتوب په یو مجلس کې ناست او بیا یې دې ولیدو ور مخکې شوی دی لمونځ کوي نو دا لمونځ به تاله خوند درکړي نه کله ناکله دا بس داسې څه وکړي چې د دې ډمانو تلاوت نشر کړي د مسلمانانو کې دا کوم ډمان نه دي دا چې د پلاني ډم تلاوت دی اوس د ډم په تلاوت کې به څه حاصل که ډېر هم خوږ اواز وي خو زړه ته نه کوزېږي خو چې دا دی چې دا سړی په خپله په دې څه چې وایي په هغې عمل نه کوي خو د مصر دا قاریان دي غټ قاریان دي او سم خوږ اواز وي او داسې اوازونه چې انسان ورته حیران شي او دومره مهارت د دې قاریانو سره دی چې د سړي به د بدن ویښته ودرېږي او د قرآن ورته داسې یاد لکه خپل نوم او دا نه چې صرف په یو قرات کې په 10 قرات کې 7 قراتونو کې سړی ورته حیران شي چې د مخ ته سړی وګوري سړی حیران شي سړی به دا وایي چې ګوره په تی اثر نه دی کړی نور ته بیانوي ته خو بیا اول عمل وکړه نور ته بیانوه صحیح ده بیانوئ خو په خپله خو بیا عمل وکړه که نه نو دلته مې دا مسله واضحه کوله چې بدعتي پسې شاته لمونځ د هغې دغه تفصیل دی ګناهګار پسې شاته لمونځ هغې دا تفصیل دی ورسېدې پې که نه